سلامونه ملګرو، زه افغان رفیجیز نماینده یم د کلا سیف الله. نو دلته چې په 2023 کې کوم افغانان وتله، نو په دا کې زموږ د کلا سیف الله او افغانانو ته ډېر ستړي ډېر مشکلات پېښ شول او ډېر تاوانونه نقصانونه یې وکړل. اوس بیا دلته موږ ته یو لیټر راغلی دی د مسلم باز څخه چې ECC کارډ والا به وځي. نو زموږ خلک ډېر ډسټربه دي، ډېر پریشانه دي. نو په دغه کې موږ د پاکستان له حکومت څخه، د افغانستان له حکومت څخه، د یونیسیارو، د IUM د ټولو ادارو څخه موږ دغه یو معلومات غواړو چې موږ ته د آخري نیټه چې زموږ دلته پکې بلوچستان کې یا په پاکستان کې شته دغه دې موږ ته راوښیي. زموږ دلته خلک کاروبارونه لري، جایدادونه لري، برمې لري، زمینداریان لري. نو په دا والا باندې زموږ خلک ډېر ډسټربه دي، ډېر ذهني بیماران دي. نو موږ د دوی څخه دا غوښتنه کوو چې موږ ته دا شی آخري وارلینګ موږ ته راوښیي. موږ خپل وطن ته ځو یا موږ د وطن خلاف نه یو. خدایه دا چې موږ هلته په وطن کې هم نه مځکې لرو، نه هلته د شی لرو چې موږ ورسو. نو موږ لپاره د هلته په افغانستان کې هم دوی سهولیت را برابر کړي. او بل زموږ دلته په کلا سیف الله چې کوم خلک دي، یا بلکې د لورلایي، د مسلم باغ او دوکۍ، دا ټول خلک چې دي دا بلیلیک سیسټم ته ورځي، BRC ته. نو په BRC کې دوی هلته زموږ کسان چې ورځي، داسې کسان شته چې 4 شپې یې کړي دي، 15 شپې یې کړي، 3 شپې یې کړي. زه یې په ثبوت کوم. بیا له هغو څخه پیسې هم اخیستل شوي دي په دا BRC کې. نو زموږ له د BRC د مشرانو څخه دا یو ریکویسټ کوو، دا یو خواست کوو چې دوی د دلته چې کوم ترتیب روان کړی دی، د دوی دغه ایریا چې دوی کوم BRC ته ورکړې ده، پر BRC ډېره ده. ما ارباب صاحب ته هم دا خبره کړې ده چې تاسو دا یو چمبه کاس به دوی ته چې کوم په 2021 کې کارډونه نوي کېدله، نو هغه یو 4 نمبر دوی ورکړي وو. دا نمبر ته به خلک ټلیفونونه کوله، نو هغو به بیا چې کوم ورځ کوم تاریخ روښ وي، پر تاریخ به هغه خلک ورلل. نو زموږ د دغه کارډو کې ډېر ستړي دي، ډېر ټینشن مو دی. یو ورځ وایي نکاحنامه دا رقم جوړه کړه، بل وایي دغه کارډ کې غلطي ده. موږ ته تر اوسه دا شی ګس واضح کړی نه دی چې نکاحنامه پر دې طریقه ما 10 واره ټلیفون ورکړی، ما تاسو سره چې قابل قبول نکاحنامه ده هغه ما ته راولېږه. تر اوسه پرې موږ ته هغه شی نه دی رالیږلی چې یا دا قبول دی. موږ ګس نه مني، موږ ګس نه اوري. موږ دلته په بلوچستان کې په کلا سیف الله کې 20,000 افغانان پراته وي. ګس یونیسیار موږ نه پېژني، نه موږ یونیسیار پېژنو، نه موږ IUM پېژني، نه موږ IUM پېژنو، او نه موږ د دوی سره تعلق شته، نه دوی له موږ سره تعلق شته. موږ د ځای د ذمهواره کسان څخه دا یو خواست دی چې دوی د دا BRC ته یا نفري ورزیاته کړي، او اکثریت د دوی د نیټ مسله وي، د دوی په نیټ نه وي. زموږ کسان ځي راځي د کلا سیف الله څخه یا د لورلایي څخه، د ژوبه څخه، د دوکۍ څخه. زه د ګور ځای یوه خبره کوم، دا زما د کلا سیف الله مسله نه ده. د ځای خو دوی خلک ورځي، داسې ورځ راشي دوی 200 کسان ورسي، دوی هلته کوي 13 کسان. نو دوی د خپل د BRC ترتیب چې کوم دی، دا د نیټ دی فعاله کړي، د دې کسان د ورزیات کړي، د دوی د کارونه دی ورسم کړي. زموږ کسانو ډېر کسان شته چې پر یوه کارډ یې 50,000 روپۍ خرچه کړي، اخر د دې کارډ څخه مایوسه دي. او بل زموږ د ریجیټ کارډونه دي، دغه د مسله را حل کړي. او یو زموږ بلاک کارډو مسله را حل کړي. ریجیټ کارډونه چې کوم دي، دا په 2019 کې دوی موږ ته ګاډي راکړل کلا سیف الله ته. هغه ګاډي چې کوم کارډونه د خلکو کړي دغه ټوټل ریجیټ دی، هغه هم د دوی له لاسه وي. دغه ثبوت هم له موږ سره پروت دی. دغه کارډ د دوی د ګاډي ټوکن د 2019 ټوکن هم موږ سره پروت دی. نو وسلام.